السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې انسټال شوي اپلیکیشنان د موبایل په ګیلري کې سیو کړئ. خو دوستانو که چیرې تاسو له پلی سټور څخه اپلیکیشنان را ډاونلوډ کړي وي یا مو ګیمونه را ډاونلوډ کړي وي او اوس تاسو غواړئ چې هغه انسټال شوي اپلیکیشنان او ګیمونه د موبایل په ګیلري کې سیو کړئ یا یې په میموري کارډ کې سیو کړئ، نو تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یوه ډېره اسانه طریقه دروښیم چې د هغې طریقې په ذریعه سره به تاسې وکولی شئ چې په خپل موبایل کې انسټال شوي اپلیکیشنان او ګیمونه د موبایل په ګیلري کې سیو کړئ. نو بیا تاسو هغه انسټال شوي اپلیکیشنان او ګیمونه خپلو دوستانو ته په مسنجر کې هم ورلیږلی شئ او په واتساپ کې هم ورلیږلی شئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ګورو دوستانو، کله چې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ یا گیم انسټال کړئ، نو هغه اپلیکیشن یا هغه گیم ستاسو د موبایل په سټوریج کې نه سویږي، هغه سمپل ستاسو په موبایل کې انسټالیږي، نو د موبایل په سټوریج کې نه سویږي. اوس مثال ګورو، ما کاین ماسټر انسټال کړی دی، دا یو اپلیکیشن ده، په دې کې ویډیو جوړیږي. اوس کله هم ګورو زه په دې اپلیکیشن باندې دا رقم ما کلیک ونیوئ، ګوره دلته اوس دا زه ان انسټال کولی شم. دلته ګوره د سیو اپشن نشته، دا زه د موبایل په سټوریج کې نشم سیو کولی، نه یو چاته په مسنجر یا په واتساپ کې ورلیږلی شم. نو اوس به تاسو سمپل په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده اف بیک اپ اینډ سټور. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېره اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ، نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول وار دغه اپلیکیشن خلاص کړئ، نو د دغه شکل دغه رقم راځي. ګوره د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو د انسټال شوي اپلیکیشنانو او ګیمو بیک اپ جوړولی شئ، په سټوریج کې سیولی شئ، په میموري کارډ کې سیولی شئ، او بیا تاسو هغه اپلیکیشنان او هغه ګیمونه خپلو دوستانو ته په واتساپ او مسنجر کې هم ورلیږلی شئ. اوس مثال ګوره، دغه هغه ټول اپلیکیشنان دي کوم اپلیکیشنان چې موږ په خپل موبایل کې انسټال کړي دي. ګوره تاسو ته به هم ستاسو د موبایل ټول انسټال شوي اپلیکیشنان دلته راواړوي. اوس مثال دلته که اوس تاسو د هر اپلیکیشن بیک اپ جوړوئ، سمپل ګوره دلته څنګ ته د هغه اپلیکیشن باندې به تاسو ګوره ټیک مارک ولګوئ. اوس مثال دا کینډي کیمرا سوله، دغه رقم زه دا کیمرا لیست وله او کیمرا فایل اپ، دغه درې اپلیکیشنانو بیک اپ زه جوړوم. دغه درې اپلیکیشنان زه غواړم د موبایل په سټوریج کې سیو کړم، نو سمپل په هغو ټیک مارک ولګوئ. کوم د ټولو بیک اپ جوړوئ، سمپل په دې باندې کلیک وکړئ، ګوره بیا ټول اپلیکیشنان سلیکټ کړي. نو زه د ټول دا نه جوړوم، زه سمپل راځم دغه درې اپلیکیشنان ورښیم، هغه درې اپلیکیشنان در وښایاست، بیک اپ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. ګوره تاسو کتلی شئ چې د 300 اپلیکیشنانو بیک اپ جوړ سو او 3 سره اپلیکیشنان د موبایل په سټوریج کې سیو سو. نو سمپل به تاسو لاړ شئ د موبایل سټوریج ته، د موبایل سټوریج به خلاص کړئ او دلته به د اپ بیک اپ په نامه یو فولډر جوړ شوی وي، دا ګوره موبي یوزیج اپ بیک اپ، دغه فولډر به تاسو خلاص کړئ. کله چې تاسو دغه فولډر خلاص کړئ، نو دلته به تاسو هغه ټول اپلیکیشنان راواړوي د کوم اپلیکیشنانو بیک اپ تاسو جوړ کړی وي. نو دغه اپلیکیشنان اوس بیا تاسو خپل دوستانو ته په واتساپ او مسنجر کې هم ورلیږلی شئ. سمپل په هغه اپلیکیشن باندې دا رقم ټیک مارک ولګوئ، ګوره شیر بټن راغلی، په دې شیر بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په شیر بټن کلیک وکړئ، دلته ګوره بیا تاسو ته یو چاته په واتساپ کې ورلیږلی شئ، مسنجر کې ورلیږلی شئ، ایمیلولی شئ، آیمو کې ورلیږلی شئ، هر ځای چې مو ورلیږئ بیا تاسو ورلیږلی شئ. نو ډېر خوندور اپلیکیشن ده. کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.